دا وخت زه یو داسې ماشین په خوا کې موجود یم چې دا څومره ډیوایسز وي دا چې کوم دی هغه ډیفیوز کوي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا باقاعده ویپن ځان سره وړي د ویپن استعمال هم کولی شي او دا پراپر طریقې سره چې کوم دی دا په ریموټ کنټرول باندې چلیږي او دا 300 میټر چې کوم دی د دې رینج دی 2 غنټې د دې 2 ورځې چې کوم دی د دې بیټري چې کوم دی هغه بیک اپ کوي د دې ویپن چې کوم دی هغه دلته شاته پروت دی د دې خپل ویپن دی هغه ویپن د دې د پسه کېښودی شي او د هغې نه پس چې کوم دی نو دا باقاعده هغه ویپن وړي او دا پراپر طریقې سره چې کوم دی نو که موږ ووایو چې د داسې غونې دغه کار کوي لکه څنګه چې یو فوجي کار کوي ځکه چې دا باقاعده ځي هغه خپل پوینټ ته رسي بیا هغه کوم ډیوایسز وي هغه ډیفیوز کوي ویپن چې کوم دی هغه کیری کولی شي ویپن چلولی شي نو دا ټول کوالټي په دې وړوکې غونې ماشین کې راغونډې دي او دې ماشین نوم چې کوم دی نو هغه دی ټیلنټ دغه چې کوم دی ریبوټ د دې نوم دی او په دغه حواله باندې د چې کوم دی نوموړتیا زیاته شوې ده په حال کې زیاتره خلک راځي د دې پټوانو باسي ویډیوز جوړه خوندونه ترې ترلاسه کوي جی